د لوی او بښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا تاسو په درانه چوپاړ کې یم او د 12 ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس برخه کې تاسو سره همکاري کوم. دوستانو څپرکی دویم د لوست 21 دا دویمه جلسه ده. البته په تیر درس کې د وخت د کمښت له کبله موږ او تاسې ونه کړی شو چې هغه موضوعات په مکمل ډول باندې تعریف کو یا دروی پیژنو. له دې کبله په دویمه جلسه کې موږ او تاسې همغه موضوع چې غږیزې څپې دي په عمومي ډول بحث مو شروع کړی و او د غږ هغه څه مشخصات چې دوستانو اړین ول په هغې باندې بحث وکړه، صوت هم تعریف کړه او د صوت نه وروسته هغه فریکونسۍ چې مثلا انسانان کولی شي او په همدې ترتیب سره د ځینو حیواناتو هغه مشخصات مې درته ویلي چې تر کومه حده پورې کولی شي چې غږونه واوري او په دې باندې هم وغږېدلو دوستانو چې د دې دپاره چې یو غږ واورېدل شي باید کوم خصوصیات ولري. په هغو خصوصیاتو باندې موږ او تاسې بحث وکړو. دوستانو نن ورځ چې موږ او تاسې په دې درس کې په کوم موضوع باندې بحث کوو همغه موضوع ده. یوازې کم مفاهیم چې موږ او تاسې نه پاتې ول په هغه باندې دوستانو نن موږ او تاسې بحث کوو. راځو دوستانو درس دپاره موږ او تاسې د غږ تولیدونکي وسایل او د غږ په ځانګړتیاو باندې غږیږو. دوستانو د وسایلو په هکله باندې تاسو په کتاب کې بحث شوی ده او په همدې ترتیب سره یو فعالیت هم درکړل شوی ده د غږیزو څپو د تولید په برخه کې بغبغه یې ده. صحیح ده، کولی شئ تاسو یوه تڼۍ د څه شي په ځای البته تاسو کولی شئ د پنسل په ځای، پنسل لږ څه کیدای شي درته مشکل تمام شي، هغې په ځای یوه تڼۍ راواخلئ، غټه تڼۍ تقریبا 2 سوري ولري. صحیح ده، تار پکې واچوئ، کشوئ یې، یو ځلې تاو کړئ تر دې پورې چې اهتزاز ته برابره شي، کشوئ غږ تولیدوي. صحیح ده، تاسو کولی شئ د پنسل په ځای باندې یو بله وسیله مثلا تڼۍ هم وکاروئ. د کالۍ تڼۍ که چېرې د واسکټ یا د کورتۍ تڼۍ یو لږ زر غټه واوسېږي ډېره به ښه واوسېږي. ښه دوستانو، اوس مهمه خبره دا نه ده چې تاسو په تڼۍ باندې دا تجربه ترسره کوئ. مهمه خبره دا شی ده چې غږیزې څپې څنګه تولیدولی شو، کوم وسایل دي چې د هغې په واسطه باندې غږیزې څپې تولیدېږي. موږ او تاسې ویلې چې اهتزاز دوستانو د شیانو د سرې یا تیز اهتزاز په پایله کې منځته راځي. اوس هره هغه وسیله چې د هغې په واسطه باندې موږ او تاسې وکړی شو چې غږ تولید کړو، صوت تولید کړو، هغې ته موږ او تاسې څه شوی دوستانو د غږیزو څپو د تولید وسیله ورته ویلی. مثلا کولی شو وایي چې غږیزه پنجه مثلا په خپله د تاسو د حنجرې تارونه دوستانو څه شی دي؟ د غږ د تولیدولو وسایل دي. خپله د موسیقۍ آلات دوتار، سیتار، تنبور، هارمونیا دا د غږ د تولید وسایل دي. د حیواناتو حنجرې چې موږ او تاسې غږونه اورو په مجموع کې ټول څه شي د غږونو د تولید وسایل دي. مختلف وسایل دي چې موږ او تاسې د هغې په واسطه کولی شو دوستانو چې شی تولید کړو، غږ یا صوت تولید کړو. اوس کیدای شي یوه آله مرکب غږونه تولید کړي، کیدای شي پیچلي غږونه تولید کړي، یا ممکن ساده غږونه تولید کړي. څه ډول غږونه دوستانو تولید کړي؟ ساده غږونه تولید کړي. مثلا پنجه چې د دوستانو ساده غږ تولیدوي، فریکونسي ثابته ده. مثلا د انسان حنجره موږ او تاسې په تیر درس کې ویلي چې یوه مرکبه وسیله ده، ځکه چې تقریبا یو انسان کولی شي څو ډوله اوازونه ځان نه تولید کړي. کولی شي غږ زیر کړي، کولی شي غږ بم حالت ته بوځي. زیر غږ ده یا بم غږ ده یا ډبل غږ په عادي اصطلاح باندې چې موږ او تاسې وایو د پلاني سړي اواز ډېر ډبل ده، د احمد اواز ډبل ده. یا مثلا داسې وایي چې د یو فلاني انسان غږ ډېر مین ده، داسې ده لکه د ښځې ته ورته اواز تولیدوي، یعنی زیر اواز تولیدوي. یعنی په حقیقت کې د موږ د تاسې حنجره هم د اواز د تولید څه شی ده دوستانو؟ یوه منبع ده، ولې مرکب حالت لري، ځکه کولی شي حنجره څو ډوله اوازونه هم تولید کړي. دلته په فعالیت کې تاسو ته بغبغه یې درکړل شوی ده چې کولی شئ تاسو په کور کې دا تجربه ترسره کوئ او اکثره تاسو زه پوهېږم ترسره کړې هم ده. صحیح ده، په دې طریقه موږ تاسې کولی شو اواز تولید کړو. که چېرته یو لرګی راواخلئ تاسې یو بوشکه بې باندې ووهئ بیا هم غږ تولیدېږي. څه شی تولیدېږي دوستانو؟ غږ تولیدېږي.
یا مثلا د مکتب زنګ که چېرته تاسو وګورئ د مکتب زنګ هم یوه هغه وسیله ده چې د هغې په واسطه دوستانو موږ او تاسې کولی شو چې غږ تولید کړو. څه شی تولید کړو دوستانو؟ غږ تولید کړو. یعنی په حقیقت کې هر هغه شی چې موږ او تاسو ته غږ تولید کړي، صوت تولید کړي، هغې ته دوستانو څه شی ویل کېږي؟ د غږ یا صوت د تولید سرچینه ویل کېږي یا منبع ویل کېږي یا هغه وسیله ورته ویل کېږي چې غږ یا صوت تولیدوي. په دې باره کې هم دوستانو موږ او تاسې وغږېدو. اوس راځو دوستانو په دې باندې غږېږو چې غږ، صوت او بم څه شی ده او په همدې ترتیب سره جګ غږ څه شی ده، ټیټ غږ څه شی ده، آهنګ لرونکی غږ څه شی ده، بې آهنګه غږ څه شی ده. په دې باره کې دوستانو غږېږو. اوس د امپلیتود د منظموالي له مخې دوستانو غږ موږ او تاسې په دوه ډوله باندې ویشو. یو آهنګ لرونکی یا ښه اواز، په عادي اصطلاح باندې کولی شي ښه اواز، آهنګ لرونکی هر هغه غږ چې هغه د انسان د اوریدلو په حس باندې ښه تاثیر کوي، مغزو ته ارامتیا وربخي. څه شی ده دوستانو؟ آهنګ لرونکی غږ ده. او یو بې آهنګه غږ ده. بې آهنګه غږونه دي. اوس که چېرته امپلیتود منظم اوسیږي، چې اوسیږي؟ منظم اوسیږي. که چېرته امپلیتود د اهتزاز دوستانو منظم اوسي، په دې صورت کې به غږ آهنګ لرونکی وي. امپلیتود منظم، په دې صورت کې دوستانو غږ آهنګ لرونکی غږ ده. یعنی هغه غږ چې د انسان د اوریدو په حس باندې ښه تاثیر کوي، انسان ته ارامتیا وربخي، انسان د هغې په اوریدو باندې خوشحالیږي او داسې احساس کوي چې زه دا غږ نورم زیات واورم، ښه پې باندې لګېږي. دې ته ویل کېږي آهنګ لرونکي غږونه. امپلیتود د اهتزاز څه شی ده دوستانو؟ منظمه ده. مثلا د قرآن کریم تلاوت دا یو آهنګ لرونکی صوت یا غږ ده، ځکه انسان ته ارامتیا او سکون ورکوي. همدارنګه د ځینو دوستانو د ځینو پرندګانو یا الوتونکو اوازونه، مثلا تاسو به لیدلي وي اکثره خلک داسې کنري بندي کړي په یوه قفس کې اچولي، ښه دانه هم ورته ورکوي، مصرف هم پې کوي، آیم خلي. څه شي دپاره دوستانو اخلي؟ نور هېڅ کوم کمال نه لري، یوازې آهنګ لرونکي غږونه د خپلې حنجرې نه تولیدوي. له دې کبله چې د ده ذهن ته ارامتیا یو ډول ورکړي، دا کنري اخلي تر څو پورې داسې یو اوازونه ورته تولید کړي چې ذهن یې ورته ارام کړي. صحیح ده؟ دا آهنګ لرونکي اوازونه. اوس راځو بې آهنګه اوازونو ته، چې بې آهنګه صوتونه کوم صوتونه دي دوستانو؟ هغه صوتونه دي چې غیر منظم امپلیتود یا د اهتزاز لمن ولري. په دې صورت کې دوستانو دا غږونه چې دي غیر منظم امپلیتود لري. دا منظم امپلیتود یې درلود. صحیح ده؟ امپلیتود منظم و، که چېرته غیر منظم شي بې آهنګه اوازونه. مثلا دا اوازونه چې کله د انسان په غوږ باندې لګېږي، انسان یو نوع ذهن باندې بده لګېږي، په ذهن باندې دا اوازونه بد لګېږي، انسان که احساس نه کوي، احساس د آرامش نه کوي. مثلا سندرې، مثلا کولی شو ووایي چې د ځینو حیواناتو، مثلا د سپي اواز، مثلا د خره اواز، دا ټول غیر منظم امپلیتود لري، بې آهنګه غږونه یا بې آهنګه اوازونه دي. یعنی غیر منظم امپلیتود لري. مثلا د زلزلې په حالت کې چې کله تاسو کوم غورهری اورئ، یا مثلا آتشفشان، یا مثلا کله چې تاسو راد و برق یا برېښنا ترسره کېږي په وریځو کې، په دې حالت کې هم دغه غورهری تاسو باندې ښه نه لګېږي، یا هم د بم اواز، د ټوپک اواز. دا ټول هغه اوازونه دي دوستانو
چې غیر منظم امپلیتود لري او بې آهنګه غږونه یې بولي، ځکه دا د انسان په ذهن باندې تاثیرات یې بد دي او ښه د انسان په ذهن باندې نه لګېږي. ښه نو دوستانو، اوس په دې باره کې وغږېدلو چې آهنګ لرونکي او بې آهنګه صوتونه کوم صوتونه دي. اوس راځو یو د غږ صوت و بم ده، صحیح ده؟ دا خو د آهنګ لرونکي او بې آهنګه غږونه شول. اوس راځو په زیر او بم باندې غږیږو. د غږ زیر او بم، د غږ زیر او بم، د غږ زیر او بم. دوستانو اکثره حالاتو کې به تاسو د داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاستئ چې انسان نه وینئ، ولې تشخیص د دې کولی شي که یو سړی بیرون د فرض کړه د اتاق نه ولاړ اوسېږي، د درسي صنف نه بیرون ولاړي، که چېرته دا اواز وکړي، موږ او تاسې په دې پوهېږو چې دا ښځه ده نر ده، ښځه ده که نر ده، ماشوم ده که مشر ده. حتی د سن اټکلي تشخیص هم موږ او تاسې د غږ د زیر او بم په واسطه باندې کولی شو. په حقیقت کې دغه مین اوازونه چې دي د زیر اوازونه وایي، ډبل اوازونه چې دي مثلا د نارینه اواز، دا څه شی شو دوستانو؟ دا بم غږ شو. بم غږ مثلا د زمري غوره هری که چېرته تاسو وګورئ، د یو نر انسان خبرې کول که چېرته تاسو وګورئ، د یو غټ انسان خبرې کول که چېرته تاسو وګورئ، دا ټول بم غږونه دي. او زیر غږونه مثلا د ښځې غږ، مثلا د ماشوم غږ، دا ټول څه شی دي دوستانو؟ دا غږونه زیر غږونه دي. اوس ګورئ دوستانو، د انسان د سامعې د اورېدلو د حس دپاره موږ تاسې فریکونسي بیان کړې وه چې د 20 هرڅو نه تر څو هرڅه پورې وله دوستانو؟ تر 20,000 هرڅو پورې یا 20 کیلو هرڅ پورې وله. اوس څونه چې دې طرف ته نږدې کېږو، اواز څه شی کېږي دوستانو؟ زیر کېږي. فریکونسي په زیاتېدو باندې اواز د زیر حالت ته ځي. او همدارنګه څومره چې دې طرف ته ځو، څومره چې دې طرف ته ځو، یعنی فریکونسي چې څومره کوچنی کېږي، په دې صورت کې به دوستانو غږ څه شی کېږي؟ بم کېږي. فریکونسي کمه، اواز څه شی دوستانو؟ بم. فریکونسي زیاته، اواز څه شی؟ زیر. یعنی د زیر او بم رابطه د فریکونسي سره غیر مستقیمه ده. ګوره غږ چې بم کېږي دوستانو، غږ چې بم کېږي، غږ چې ډبل کېږي، په دې صورت کې به څه شی؟ فریکونسي کمیږي. او که چېرته غږ زیر کېږي، په دې صورت کې به فریکونسي دوستانو څه شی کېږي؟ ډېرېږي. دا دوستانو د څه شي په هکله باندې بحث؟ د غږ د زیر او بم په هکله باندې بحث. اوس د غږ جګوالی او ټیټوالی، جګوالی او ټیټوالی، د غږ جګوالی او ټیټوالی. د غږ جګوالي او ټیټوالي کې دوستانو موږ او تاسې په څو خبرو باندې باید فوکس وکړو. هغه دا شی ده، یو امپلیتود د یو انرژي ده، یو امپلیتود دا یو انرژي ده. اوس که چېرته دوستانو څه وایي؟ د یو غږ انرژي زیاته اوسېږي، انرژي زیاته، امپلیتود یې لوی، په دې صورت کې غږ څه شی ده؟ جګ ده، لوړ غږ ده. څه شی ده؟ لوړ غږ ده. که چېرته امپلیتود کوچنی، انرژي کمه، په دې صورت کې غږ څه شی ده دوستانو؟ غږ ټیټ غږ ده، ټیټ غږ ده. یعنی امپلیتود که چېرته زیات شي، انرژي زیاته شي، غږ لوړېږي. که چېرته امپلیتود کوچنی شي، انرژي کمه شي، په دې صورت کې دوستانو غږ ټیټ غږ ده. څه شی ده؟ ټیټ غږ ده. ښه دوستانو، نن موږ تاسې د نن درس د دویمې جلسې په برخه کې موږ تاسې د غږ په زیر و بم وغږېدو، په بې آهنګه او آهنګ لرونکو اوازونو باندې موږ تاسې بحث وکړه. همدارنګه د غږ جګوالی او ټیټوالی مې وویلې. دا په حقیقت کې هغه شرایط و هغه معلوماتو چې د هغې په واسطه موږ تاسې د غږونو تشخیص کولی شو. مثلا مخکې مې درته وویلې چې که چېرته یو سړی بیرون هم ولاړ تاسو کولی شئ د زیر او بم غږ په واسطه باندې پوه شئ، سره د دې چې نه یې وینئ، قواره یې نه وینئ، ګیره لري، ویښته لري، نه لري، هغه مشخصات، ظاهري مشخصات یې نه وینئ، ولې یوازې تنها غږ یې اورئ. د هغې په واسطه تقریبي سن حتی موږ او تاسې څه شی کولی شو؟ تعینولی شو. د غږ زیر و بم کې همدارنګه ومې ویل چې ځینې غږونه په انسان ښه لګېږي، انسان ته د ارامش یا سکون حالت وربخي، او چې دا دې ته آهنګ لرونکي غږونه وویلې، او همدارنګه هغه غږونه چې انسان
ذهن د خراشیدګۍ سره مخامخ وي، د انسان ذهن باندې بد لګېږي، بې آهنګه غږونه ول. په دې باندې مو بحث وکړه چې د آهنګ لرونکو غږونو امپلیتود یا د اهتزاز لمن منظمه ده او د بې آهنګه غږونو د اهتزاز لمن دوستانو څه شی ده؟ منظمه ده. د آهنګ لرونکو البته او د بې آهنګه غیر منظمه ده. خدای دې وکړي چې د غږ په هکله باندې هغه لازم معلومات چې کم د تاسو د نصاب مطابق او ځینې مسایل چې موږ تاسې فرعي بیان کړه زده شوي مو وي. دوستانو تر بلې برنامې ښې چارې ښه وخت ولرئ. خدای مو مل شه.